السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو لیدونکو، زه حضرت رحمان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. زموږ د نن ورځې درس دی مطابقت دی او په مطابقت کې به موږ نن د مطابقت دریم ګروپ یایو. په دې درس کې مطابقت دوهم ګروپ موږ ویلې چې عمومي شکل به دې ډول چې a په توان د n منفي b په توان د n او n کوم نمبر ته شامل وو؟ هول نمبر ته شامل وو او a او b c d دا څنګه دي؟ حقیقي عددونه کېدای شي. نن راځو دریم ګروپ ته د مطابقت چې عمومي شکل به دې ډول ده چې a په توان د n مثبت b په توان د n. ګورئ دلته منفي و دویم ګروپ مثبت دریم ګروپ ده، خو په دریم ګروپ کې دا شرط ده چې n به شامل کوم عددونه ته وي؟ اوډ نمبر یعنې تاک عددونه ته به وي. کوم عددونه به وي؟ تاک عددونه. تاک عددونه چې دي یو، درې، پنځه، اووه تر همداسې دا عددونه څنګه دي؟ دا مطابقت اخیستلی شي. عمومي شکل د دې په دې ډول حل ده چې a په توان د n مثبت b په توان د n. دا هم په دوه مزدوجو قوسونو دغه مطابقت څنګه ده؟ ویشل کېږي. دغه مطابقت لومړی حالت چې ده لومړی قوس یې په خپل حالت ده یعنې مثبت علامه، او دوهم قوس یې ده په کې داسې ده چې د تاک حد علامه مثبت او د جبت حد علامه منفي. عین لکه په اول درس کې مو د مطابقت په ګروپ کې چې دغه شکل لرو چې a مثبت a منفي b کل په توان د n، یعنی په دغه کې هم دغسې وو چې د تاک حد علامه مثبت او د جبت حد علامه منفي راغله. په دې کې هم دغه شان ده. په دوهم قوس کې په لومړی کې خپل حالت باندې لیکو، نو دا داسې لیکو چې a په توان د n منفي یو، یعنې یو کمیږي. ولې کمیږي؟ یو دلته موږ سره شته ده، دلته اوس جبت حد را روان ده، نو علامه منفي له a توان نه یو بل هم کومو دوه b یو مثبت ولې تاک حد ده a نه یو بل هم کومو څو درې به سي یو څه بل تر کم کو د b توان به څو سي؟ دوه. بیا علامه چې کړو منفي، همدغه شان ادامه ورکوو تر څو پورې چې b توان څومره سي؟ n منفي یو قوس بند. یعنې دا دواړه قوسونه هم څنګه دي؟ یو د بل سره د ضرب په حالت کې دي، او لومړی علامه یې څنګه ده؟ خپله مثبت نیول کېږي، او دوهم قوس کې ده علامې څنګه دي؟ نوبتي دي. د تاک حد علامه دلته تاک حد ده، یو تاک ده، نو علامه یې دلته وي خو لیکل کېږي نه، دا مثبت. د جبت حد علامه منفي، همدغسې تر اخره پورې، خو د اخر علامه یې بیا تړلې د n پورې ده چې n څومره ده. صحیح ده؟ اوس راځو یو دوه مثالونه کې حل کوو. نو a په توان د منفي یو مثبت b په توان د منفي یو. ګورئ تاک ده، نو دا خپل همدغه حالت اخلي. اوس راځو دوه خو نسو ورکوی ځکه دا به کوم عددونو ته شامل دي؟ تاک عددونو ته. نو راځو دوه ورکوو، a په توان د درې منفي b په توان د درې. دوه خو نسو ورکوی. ښه، a په توان د درې منفي b په توان د درې، دغه ته به انکشاف څنګه ورکوو؟ مثبت ته وبهئ a مثبت b لومړی قوس. دوهم قوس به څنګه موږ لیکو؟ دوهم به په دې ډول لیکو چې دا د درې نه به لکه دلته n نه یو کمېده، دلته درې نه یو کمېږي، نو a په توان به دې څو سي؟ دوه. مثبت علامه مثبت او منفي به کله کله له دغه نه یو کم سي یا په مثبت منفي کې خدای سو. او دا یو ولې کم راځي؟ ځکه یو دلته پاتې سي، یو دغه سي دوه دغه سي، څو پوره کوي؟ درې پوره کوي، نو مثبت منفي کې خدای سو. ګورئ جبت حد را روان ده، جبت حد علامه منفي ځکه تاک حد علامه مثبت ده. اوس چې کوو له a توان نه یو کومو یو څه، د b توان هم یو څه، خو لیکل کېږي دا دواړه نه مثبت ځکه تاک حد ده. b توان څو کېږي؟ دوه. ګورئ دلته د b توان څو؟ n منفي یو، دلته د b توان څو سو؟ دوه. د درې نه یو کم، او دلته د a توان څومره ده؟ دوه. دلته د a توان درې، ځکه یو یو دلته پاتې کېږي چې بېرته دا دغه ته ورضرب کړو. کوم حالت موږ ته لاسته راکوي؟ لومړی. اوس راځو a په توان د پنځه منفي b په توان د پنځه ته انکشاف ورکوو. راځو لومړی مثبت b، لومړی حالت کې څنګه لیکو؟ a مثبت b لومړی قوس. دوهم قوس به موږ په کوم ډول لیکو؟ په دې ډول لیکو چې a په توان د څو؟ څلور. a په توان د څلور ځکه له پنځه نه یو کم منفي a په توان د درې b یو. څلور یې پوره کړو، مثبت علامه ځکه تاک حد را روان ده. a په توان د دوه b دوه ځکه یو له a نه کم څه b ته یو ور اضافه څه منفي
A نه یو بل هم کومو یو بی په توان دی درې مثبت له A نه یو بل هم کومو صفر کېږي A په توان دی صفر هر عدد په توان دی صفر ځواب څو ده یو ده نو دلته که زه A په توان دی صفر ولیکم ځواب یو ده یو ضرب B B په توان دی څلور کېږي که نه ځکه یو اضافه کېږي نو هر عدد یو ضرب هر عدد هغه عدد کېږي نو هغه نه لیکو قوس بند یعنې دا دواړه قوسونه څنګه دي یو د بل سره د ضرب په حالات کې دي ښه اوس راځو موږ یو عددي مثال کې حل کوو دوه په توان دی درې منفي یو هم کولی شي یو په توان دی درې دا به انکشاف څنګه وکړو مثبت ته مطابقت نو دا انکشاف داسې یو دوه مثبت یو لومړی قوس یعنې A جمع B دوهم قوس څنګه ده دوه په توان دی څو درې نه یو کم کا دوه مثبت که منفي منفي ښه منفي اوس له دوه نه یو بل هم کم کا یو ضرب درې ځکه دغه توان هم یو ده دغه هم یو ده A دا B ده مثبت B په توان دی څو راځي یعنې درې په توان دی یو بل دغه ته اضافه کړو دې نه کم کړو دغه ځواب به یو راشي دا به څه شي دوه قوس بند دوه مکعب څو کېږي اته مثبت یو مکعب یو مساوي کېږي دوه جمع یو درې ضرب دی دوه مربع څلور منفي دوه ضرب درې شپږ مثبت درې مربع نه دواړه جمع کم اته جمع یو نه دا مساوي کېږي درې ضرب په حالات کې اوس څلور مثبت دي منفي شپږ منفي دي فرض مثال داسې فرض کړه چې څلور او نور پی دي موږ سره شته او شپږ را باندې قرض دي شپږ ورکړو څو موږ سره پاتې کېږي څلور چې ورکړم د شپږ ته دوه به منفي پاتې شي دوه چې دغه نه هم کټ کړم څو به شي اووه څو موږ سره پاتې شوي اووه ښه چې وسولې اوس داسې په دغه کې ضرب کړم یوویشت نه مساوي کېږي دا په دغه کې ضرب کړم یوویشت چېرته مو غلطي کړې ښه دلته مو غلطي کړې دا څو ده یو ده ځکه دلته مو هم کړې ښه داسې په دې کې ضرب کړم دوه دا به څو شي یو نو دلته دا ځواب څو راځي څلور نه چې دوه لرې کړو دوه ته یو بېرته ورجمع کړو درې دلته به موږ سره څو راشي نه نو پاینیت بدل څه همیشه به دا څنګه وي پاینیت بدلېږي هېڅکله هم داسې نشي کېدلی چې ځوابونه مساوات سره مساوي نه شي دې لپاره یو بل که چېرته موږ ولرو که نه عددي مثالونه یې راکړي نو د دې لپاره به موږ تل داسې کوو چې لومړی به مطابقت ځان ته لیکو بیا به څنګه کړو انکشاف به ورکړو دغسې څنګه یې رانه غلطېږي فرض مثال څنګه که چېرته اوس دغه دا عددي مثال موږ که دې لپاره به څنګه وکړو A جمع B مکعب دواړه که انکشاف باید لول ځان ته ولیکو انکشاف مو ولیکه A مربع مثبت منفي AB مثبت B مربع اوس که دغه انکشاف مو ولیکه ذاتي د عدد اندازه موږ نه غلطېږي او که داسې نه لیکئ داسې هم لیکئ شئ تاسې چې د A او د B په ځای څه ولیکئ لوی قوس دغه په ځای A په ځای وړوکی قوس جمع B په ځای بل وړوکی قوس لوی قوس بند بل لوی قوس د په ځای قوس مربع خپله لیکئ منفي د په ځای قوس د B په ځای هم قوس همدغسې مثبت B په ځای قوس مربع لوی قوس څنګه کوي بند کوي ورپسې چې بیا عدد ته سره واخلئ د A په ځای څو دي دوه نو هغه تاسې کې وضع وکړئ وضع به زه درته بل کلم وکړم دوه یو دوه دوه یو یو همدغسې په دغه ډول که چېرته ځان ته یو مطابقت انکشاف ولیکئ بیا عادتونه کې وضع کوئ نو انشاءالله له غلطي څخه به بچ شئ نو زموږ د نن ویډیو تر همدې ځایه پورې وه نور مو پاک سپېڅلي رب باندې سپارم